سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د افغان سیم غځولو جنجال نیمروز کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر کرښه ځواکونه ځای پر ځای شوي. د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو له هڅو سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لمنې ساحې ته ځواکونه لیږلي وه په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دوو امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت ترینګلی دی. دواړو خواو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دوی وویل چې د روژې په 6مه یې په سپین بولدک کې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې، نتیجه یې ترلاسه نه کړه. د سیمې اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې افغان سیم نصب او پوستې جوړې کړي، خو طالبان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې افغان سیم د ګوګل میپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکي امیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې 4 ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل، نن معلومات نه لرم، 3-4 ورځې وړاندې حملې کړې وې خو ناکامه شول. د بغلان د تاله او برفک ولسوالۍ د طالبانو امنیه قومندانۍ جنایي امیر د مقاومت جبهې په یوه کمین کې وژل شوی دی. سرچینې هشتې څو ورځپاڼې ته ویلي چې د تاله او برفک ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ جنایي امیر قاری نورالدین د دغې ولسوالۍ په دهن استما سیمه کې وژل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هوا په تودېدو سره د مقاومت جبهې ځواکونو فعالیت زیات شوی او په ځینو ولایتونو کې جګړه پراخه شوې ده. مارک میلی وایي که افغانستان کې ترهګرې ډلې راپورته شي موږ به اقدام وکړو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي که په افغانستان کې ترهګرې ډلې راپورته شي امریکایي ځواکونه به یې پر وړاندې اقدام وکړي. نوموړي چې د امریکا سنا جرګې ته خبرې کولې وویل چې د داعش په ګډون ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیمولو هڅې کوي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. دغه امریکایي جنرال تر دې مخکې ویلي و چې دغه ډلې به په راتلونکو 2 تر 3 کلونو کې د امریکا خاورې ته ګواښ پیښ کړي. هغه زیاته کړه ترهګرو ډلو تر اوسه د امریکا خاورې ته ګواښ کوم نه دی متوجه کړی، خو نوموړی وایي دوی یې له نږدې څاري. تر دې مخکې د افغانستان سرپرست حکومت ویلي و چې داعش په فزیکي او عامه توګه په افغانستان کې هیڅ ځای شتون نه لري. د اسلامي امارت مرستیال ویان د نام الله سمنګاني په یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې داعش یوه پدیده ده چې پخوا په افغانستان کې یو ستر ګواښ بلل کېده، خو اوس د هیواد په هر ځای کې فزیکي عام حضور نه لري. د هند له لوري 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته رالیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو له ګودام څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د هند له لوري 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام او د هند حکومت د سږ کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې هند افغانستان ته د 50,000 ټنو غنمو مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه پورې 10,000 ټنه افغانستان ته رسیدلي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلینو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یوه ګودام د لیدلو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو پر اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي. شهباز شریف د سیلابونو له امله زیانمنو شوو افغانانو سره خواخوږي ښودلې ده. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کبله یې د سر و مال د تاوانونو په اړه خواشیني ښودلې ده. ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون پنجشنبې د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغه کورنۍ سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان د اتباعو سرشمیرنه پیل شوې او دغه هیواد هڅه کوي چې دا کار په لنډ وخت کې ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په وینا 15 میلیونه افغان مهاجر په ایران کې ژوند کوي. د ایران د خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي په دغه هیواد کې د افغان اتباعو د سرشمیرنې په هکله وویل چې
دا کار اجباري دی او د دغو اتباعو د نه حضور په صورت کې به هغوی په ایران کې غیر قانوني وبلل شي. ایران له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان مهاجرینو کوربتوب کوي. په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ایران ته د افغانانو مهاجرت ډیر شوی او ورسره د دغو مهاجرو اخراج هم ادامه لري. ایرانی چارواکي وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان په دغه هیواد کې ژوند کوي. د ریپورټونو له مخې ځینې هغه افغانان چې د ویزې په لرلو سره ایران ته ورغلي د هغوی ویزې ختمې شوي او په غیر قانوني ډول په دغه هیواد کې ژوند کوي. روسیې او اوکراین کې 400 روغتونونه بمبار کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د روسیې د یرغل او جګړې له کبله یې په هیواد کې نږدې 400 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تخریب او ویجاړ شوي دي. زيلنسکي د روغتیا یوې خیریه ډلې ته په ویډیو کنفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې په میدانونو کې ابتدایي انټي بایوټیک هم نشته. څه موده مخکې اوکراین وویل چې روسیې یو زیږنتون بمبار کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یو شمېر کسان وژلي دي. روسیه دا تورونه ردوي او وایي چې یوازې پوځي ځایونه په نښه کوي. اوکراین روسیه په جنګي جنایتونو تورونه کړي او وایي هره ورځ د روسي ځواکونو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل کیږي او ژوبل کیږي هم. په همدې حال کې ویل کیږي چې په ماریپول کې د اوسپنو په یوې فابریکې کې چې د روسیې ضد جنګیالیو په ګډون پکې شاوخوا 200 ولسي خلک بند پاتې دي. جګړه سخته شوې ده او د روس ځواکونو د دغې فابریکې ډیره برخه نیولې ده. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.